السلام علیکم ګرانو مینوالو او هیوادوالو، امید لرم چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. دوستانو، زمونږ دغه چینل چې کوم دی هم تاسو دپاره جوړ کړی دی، نو دغه چینل ویډیوګانې خوښوئ او نظرونه راسره شریکوئ خپل، او زمونږ دا چینل در سره سبسکرایب کوئ او بیا هغې نه بیل ایکن وهئ، ولې چې مونږ همیشه همداسې خسته او جالب معلومات تاسو ته راوړو او مونږ غواړو چې زمونږ هره ویډیو لومړی هم تاسو وګورئ. نو نننۍ موضوع زمونږ د کرکټ باره کې ده او کرکټ هم د آی پی ایل باره کې. نو په آی پی ایل کې به زه تاسو ته ووایم چې د لوبغاړو قیمتونه بعد د څو روپیو نه شروع کیږي. راځو ویډیو سره په ګډه ګورو. د 2020 کال آی پی ایل بولې ته د اکثره لوبغاړو د پیرلو د پیل قیمتونه څرګند شول. یعنی کله چې د لاندې لوبغاړو څخه د یو نوم یاد شي نو قیمتونه به د 2 کروړه او 1.5 کروړه څخه شروع کیږي. اول به تاسو ته وښیم چې اول د 2 کروړه لوبغاړو نومونه کوم دي. هغه په لاندې ډول دي چې هغې کې لومړی دی ګلین میکسویل چې د قیمت به 2 کروړ نه شروع کیږي، ورپسې کریس لاین، ورپسې میچل مارش، ورپسې جوش هیزلوډ، ورپسې ډیل سټین او اخره کې انجیلو میتیوز چې د دوی قیمتونه بعد د 2 کروړ نه شروع کیږي او همداسې به خیږي. او بیا په بله کټګورۍ کې چې 1.5 کروړ نه مطلب د 1.5 کروړ نه د کوم لوبغاړو نومونه شروع کیږي هغه دي په لاندې ډول. لومړی دی روبن اوتاپا، ورپسې جیسن رای، ورپسې کریس موریس، ورپسې ایون مورګن، ورپسې کریس واکس، شان مارش. نو دا زمونږ د نننۍ ورځې خبرونه. که چېرته تاسو د نورو ځوان افغان لوبغاړو نه خبر نه یاستئ چې آی پی ایل کې لوبیږي او که نه لوبیږي، نو هغې دپاره هم موږ ویډیو شیر کړې ده، دغلته تاسو هم شیر کړې، دغه ځینې دا هم در سره لیدلی شي. نو امید لرم چې زمونږ ویډیو به مو خوښه شوي وي. نور هم په الله سپارم، په مخه مخه.